محترم مولوي امیر حمزه ورور پوښتنه کړې ده که چیرې یو ځای غلا وسي او غل مشکوک وي آیا د مال خاوند دغه مشکوک غل ته قسم ایښودلی سي که یا او آیا دغه قسم یو حد او اندازه لري که یا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حمدا ومسولیا. دا مسله داسې مسله ده چې مطلق یو څوک په چا دعوه وکړي دعوه صحیح نسي قاضي بیا اوري نه. دعوه دا معنی چې خالد زما غلا کړې ده هېڅ قرایه نه وایي په څه وجه کړې ده څه وجه ده څه کیسه ده څه ډول دی څه رقم دی که هېڅ شی نه و خالد دعوه په وکړي نه بیا قاضي بندي کوي نه بیا دعوه اوري نو چې دعوه صحیح نسي بیا نه شاهدان غوښتل کېږي او نه بیا څوک هغه قسم ورباندې ته ورکول کېږي. خو که چیرې قرائن موجودې وي سم د مثبات نور راغلی د قرینو څخه موجوده وه چې فرض کړه د زید په عمر دعوه وکړه چې د عمر زما غلا کړې ده قرائن موجودې وي چې عمر غلا کړې ده یعنی قرائن موجودې وي ثبوت یې نه راغلی ته فرض کړه د کور بغل ته دغه د کور بغل ته نږدې یو ځای یا په کور کې د نن دغه پل او لیکن یا پرزن ورته ویل چې دغه پل د دی یا هغه یقیني د پرزن فاسق نه وي لسره نه و تر ډیره وخت په تجربه رسیدلی نو بیا قاضي ته بندي کول روا دي او لیکن چې ورته روا سو بیا قاضي براولاري د سبب شاهدان غوښته مو دي څه کنه مو دیالي ته قسم روا دي چې قسم ورکولای شي تعلیب ورکولای شي او که چیرې دا نه و دغه څه د ما غل دي بس ما غل دي او یا بل بیا نو په دغه صورت کې بیا قسم نشي ورکولای نو هغه ترتیب کړي چې داوا صحیح نشي نو قاضي بیا ورنه نه قاضي ته بند روا دي نه قاضي ته قسم روا دي چې لا مګر که داوا صحیح سو بیا دا شان روا دي نو هغه ډیر روش باس دي د څه کوچنی باس نه دي ما چې دغه توري چې واره چې داوا صحیح سي بار اره داوا د نکاح داوا د غلا داوا د تجارت د شراکت د مزکی د سرای د شفي د اریو داوا جلاله د اریو د داوی د صحت شرایط او طریقې جلاله والله سبحانه وتعالى